په لاهور کې یو سړي د 8 کالو ماشوم سره جنسي زیاتې کړې ده. سلامونه دوستانو، په لاهور کې یو وحشي انسان د 8 کالو ماشوم سره بدکاري کړې ده. ملګرو ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. د ویډیو کتونه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. په لاهور ریوند سره نږدې ګنج شریف کې دا واقعه رامخې ته شوې ده چې په یو 40 کلن سړي د یو 8 کالو ماشوم سره په پټي کې بدکاري کړې ده. د ماشوم پلار وایي چې زما زوی زما سره په پټي کې ګیا کوله، چې ګیا مو وکړله هغه ډېره وانو په موټر سایکل مې وتړله او زوی ته مې وویل چې راځه په دې کې د کلي دغه سړی راغلو. نو ما ورته وویل چې زما زوی در سره راوله. نو زه چې کله کور ته راغلم نو تقریبا 45 منټه بعد دا زما زوی کور ته راغلو او زما زوی ډېر په بد حال او ټول پرتوګ یې په وینو او چې کور ته راننوتو بېهوشه شو. نو کله چې په هوش کې راغلو نو ماته یې وویل چې انس نوم یې و، هغه را سره نیمه ګنټه زیاتې کړې دي او ورسره یې ووهلم. بیا یې په لاره هم وهلم چې کور کې به حال نه وای. ملګرو د ماشوم تره دا هم ویلي چې دغه سړی زموږ د کلي دی او یو پیره یې د میخې سره هم داسې کار کړی او بیا یې په بدل کې یو میخه او 1.5 لک روپۍ تاوان ورکړی. خو خبره هواره شوه او یو پیره یې د جینۍ سره هم داسې کار کړی او اوس یې د ماشوم سره ډېر ناروا زیاتې کړې دي. تره یې وایي چې سړی پولیسو ګرفتار کړی دی، خو دوی د حکومت نه دا مطالبه کوي چې موږ ته د انصاف میلاو شي او مجرم له دې سخت نه سخته سزا ورشي. ملګرو دا و د نن ورځې یو دردونکې خبر چې در سره مو شریک کړو. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ، شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو پورې دلوي الله پامان.